السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، آیات نمبر 6 سورة لقمان. الله جل جلاله یو بعضې د انسانانو څخه هغه څوک دي چې رانیسي فالتو خبرې. د عبدالله بن مسعود راته مبارک څخه پوښتنه وسوله چې په دغه آیات کې الله جل جلاله وايي بعضې د انسانانو څخه فالتو خبرې رانیسي، دغه څه مراد دي ځینې. عبدالله بن مسعود راته مبارک ورته وویل الغنا والذي لا اله الا هو يرددها 3 مرات. زما د القسم په خدای چې د دې آیات څخه د الله جل جلاله مقصد دی امت ته بیان د سروز دی چې څو ځله مغږوي. او په بل روایت کې راځي چې مراد دلته سروز دی او اشباه هو هغه شان چې د سروز سره مشابهت لري. او د امام مجاهد راته مبارک څخه روایت دی چې وکل لاعب ولهو، هر هغه فالتو کار دغه ټول په دغه آیات لاندې دي چې دغه ټول حرام دي. تفسیر تبری جلد سم جزء 20 صفحه 99. دا بهرات مبارک څخه روایت دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل چې د ما د امت په اخر کې به بعضې قومونه راپورته سي قردة و خنازیر، بیزوګان او خنزیران به ځین جوړ سوي. قالوا یا رسول الله، صحابه کرام ورته یا رسول الله ایا دی بلا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي به بلکې لمنځونه به کوي، روژې به نسي، حجونه به کوي، خو لیکن الله جل جلاله به بیزوګان او خنزیران ځین جوړ کړي. صحابه کرام ورته یا رسول الله په څه وجه باندې به دغه عذاب الله پر دوی نازلوي چې خنزیران او بیزوګان سي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم اتخذوا المعازیف والدفوف والقینات، دوی به سروزونه غږوي، دوی به دریاوې وهي، دوی به هغه ښځې غږوي، هغه سروزونه به غږوي، اوازونه به اوري. موضوع د ابن ابي دنیا د حدیث روایت کړی دی، حدیث رقم 4382. نو محترمینو چې په دنیا کې سړی خنزیر او د سړی څخه بیزوګۍ جوړ سي، نو تاسې څه فکر کوئ په آخرت په نو بیا دی په خپل د انسانیت په شکل کې راپورته کیږي؟ نو دغه د دنیا عذاب دی چې په دنیا کې بیزو ځین جوړ سي، په دنیا کې خنزیر ځین جوړ سي، په ورځ د قیامت په دغه بد شکل کې دوزخ ته ننوځي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په امت کې به هغه مسخه و خسه پراس انسانان به په مځکه ننوځي، د انسانانو چهرې به بدلې سي. قالوا متى ذلك یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام ورته یا رسول الله دا به څه وخت راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هغه وخت چې سروز ښکاره سي، خلک سروزونه واوري او خلک پر شرابو باندې مخ کې او شراب خواره پیدا سي. حدیث رقم 4382 موسعد ابن ابي دنیا صفحه 10 جلد 4. او دغه رنګ د عبدالله بن مسعود رته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الغنا ينبت النفاق في القلب، سروز په انسان په زړه کې د منافقت داسې راشن کوي لکه اوبه چې واښه راشنه کوي. پر هغه وچه مځکه باندې چې اوبه ورېله کې هغه شنګښتیا ځین جوړه سي، په هغه کې شنه شان راشنه سي. کم څوک چې سروز اوري او سروز غږوي د هغه په زړه کې د نفاق دغه رنګ راشنه کیږي. د منافقینو په حق کې الله جل جلاله راته ویلي دي چې هغه به د دوزخ په هغه لاندې طبقه کې وي، تر کافرانو و تر مجوسیانو و تر نصاراو و تر یهودو به هم هغه د دې سخت او بد عذاب وي. نو سروز اوریدل دا د انسان په زړه کې نفاق راپورته کوي، د انسان د زړه څخه د الله د محبت، د الله د عبادت د محبت اثرات ختموي. په هغه زړه کې چې د سروز مینه وي، هغه غوږونه چې سروز اوري، هلته بیا د الله محبت او د الله د رسول محبت نه یو ځای کېږي. حدیث رقم 4411 صفحه 10 جلد 4 موسوعه ابن ابي دنیا. د عبدالرحمن بن عوف راته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل زه منع کړول سوی یم د 2 اوازو څخه چې هغه ډېر فاجر او بد او بې عقله اوازونه دي. صوت عند نعمت الله ولاعب، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نعمت په وخت کې اواز کول په لهو په لعب سره،
او رسول الله صلی الله علیه وسلم المزامیر شیطان د هغه اواز څخه د هغه د سروز مزامیر هغه و الی ته ول کیږي چې وای د لرګي څخه یو اله د چې پاکي پوکول کیږي چې هغه نل ورته وای په اصطلاح باندې یا سرنګي ورته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه شیطان د اواز څخه الله ماته هغه منع را کړی زه منع کړی وصوت عند مصیبه او اواز په وخت کې د مصیبت لکه دا بعضې خلک چې ډېر په زور نهایي ژړاوي کوي د مصیبت په وخت حدیث رقم 4415 او د غرنګه د حسن راتنو څخه روایت دي صوتا دو اواز ملعون دي پر دو اوازو د الله لعنت دي مزمار عند نعمت په خوشحالي کې سروز ژغول او په مصیبت کې بیا لوی کونګاري او چغې ول پر دغه دو اوازو باندې لعنت دي یاندې د دغو پر خاوندانو باندې لعنت دي چې په شادي او په خوشحالي او په نعمتو کې ډلونو سروزونو ربابونه وي او په مصیبت کې بیا هغه چغې تر کلي بل سر ته رسېږي او د غرنګه د عبدالله بن عباس رضی مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله پر تاسو باندې شراب او خمار او کوبه حرام کړی دي کوبه هغه اطيب لنډول ته وایي دا شان الله جل جلاله پر تاسو باندې حرام کړی دي حدیث امام احمد په خپل مسند جلد اول صفحه 204 او ابن حبان او د غرنګه ابو داود رقم د حدیث 3499 کې ذکر کړی دی او طبرانی په جامع کبیر کې جلد ولسم صفحه یو کې ذکر کړی د مجاهد راتنو مبارک څخه روایت دی وایي زه د عبدالله بن عمر راتنو مبارک سره روانم د ډاله اواز واورېدی نو په غوږو کې ګوتې ونیولې نو کلو کلو کوم وخت چې د ډاله اواز ختم سو ده د غوږو څخه ګوتې راویستې بیا ولهکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ولیدی دغه رقم چې د ډاله غږ واورېدی په غوږو کې به ګوتې ونیولې او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوي په اخر د امت کې به می الله جل جلاله خلق مسخ کې خنزیران بزوګیان بزین جوړ کی او په مځکه بیننه بس او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ډبرې به د اسمان څخه پراوریږي لکه پر قوم لوط باندې چې هغه ډبرې را اورېدلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې به شراب خوړل عام سي په دې کې به سود خوري عام سي دوی به هغه ښځې ګډي ښځې به غږي سروزونه به اوري او په دې کې به ورشمین لباس زیات سي او په دې کې به اصلاح رحمي ختم سي ابن ابي دنیا په کتاب زم ملاهي جلد سلام موسوعة ابن ابي دنیا کې دې ته مفصل بحث کړی او د غرنګ د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت ما من رجل يرفع صوته بالغناء د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅوک هغه आवाज په سروز او په غزلو سره نه پورته کوي الا بعث الله عليه شيطانين هر څوک چې غزلي شروع کی یا غزلو ته غوږ ونیسي الله جل جلاله دوه شیطانان ورته راوستي احدهما على هذا المنكب والاخر على هذا المنكب یو پر دا یو اور سپورسي بل پر دا بل اور سپورسي فلا يزالان يضربان بارجلهما انو د پروژور سپوري شیطانان تر وخت پرې هغه پښې پر د باندې شوري د څخه خرجو کړي حتی يكون هو الذي يسكت تر وخت چې د پټکله پاتې شي او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت وای بعثت بقصر المزامير زرا مبسویم راسوسویم د الله له طرفه څخه په متولو سره د مزامیرو دغه سورنګیو دغه د سروز اسباب متول او د غرنګ د انس راتنو مبارک څخه انس بن مالک راتنو مبارک څخه روایت چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من جلس الى قینه يسمع منها صب في اذنه الانك يوم القيامه رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا د یو شجی او اواز ته غوږ ونیوي د یو ډمی او اواز ته غوږ ونیوي یو سروز ته غوږ ونیوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت به د په غوږو کې سر پرویل کی هغه د دوزخ سر پرویل کی او د غرنګ په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم من استمع الى صوت غناء کچا و سروز اواز ته غوږ ونیوي لم يؤذن له ان يسمع الروحانيين رسول الله صلی الله علیه وسلم به اجازه نه کوي چې په ورځ قیامت روحانيين واوري فقيل صحابه کرام ورته ویل چې ورته ول
ومن الروحانیون و روحانیون څوک دي یا رسول الله رسول الله وسلم القراء اهل جنه په جنت کې به قاریان قرأت وایي په جنت کې به یو اواز وي په جنت کې به یو صوت پیدا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې چې څوک سروز اوري د جنت ته سروز او هغه د جنت د اوازو څخه به الله به نصیب کړي او په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات وعنده جاریه مغنیه فلا تصلوا علیه په کم څوک چې مړ سي د په کور کې هغه یو منځي هغه ډمې تاسو هغه ته لمونځ مه ورکوئ پخوا خو نو دا سیټانو صاحبانو به د جاهلیت په زمانه کې خپل هغه لکه اوس زموږ په افغانستان کې چې بعضې منطقو کې خلکو الکان ساتلي هغه جاپانۍ ربابي دغه ډول به هر سړي کور ته خپل یو ښځه ساتلې وه هغه به دا ډمامي به یې په کوله غزلې به یې په ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم که په هر کور کې هغه مینځه وه هغه غزلې چې ویلې دغه په هر کور کې چې مینځه وه که خاوند د کور مړ شو لمونځ په ده ته مه ورکوئ نو اوس خو نو مینځ یې نسته ټیپونه دي که په هر کور کې ټیپ په هر کور کې مامرې وه په هغه باندې سرو غږېدی نو پر هغه ته لمونځ مه ورکوئ او دغه رنګه تفسیر قرطبي جلد اووم جز 14 صفحه 250 د سروز اورېدلو ته ډېر مفصل بحث ورکړی دی او دغه رنګه روح المعانی جلد 8 صفحه 111 او دغه رنګه په احکام القرآن کې راځي ويمسخ قوم من امتي في اخر الزمان قردة وخنازير رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر زمانه کې مزما امت هغه مسسی بزوګان او خنزیران به جوړ شي قال یا رسول الله امسلمون هم مسلمانان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نعم اشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله پر دې هم شاهدي ادا کوي چې الله یو دی محمد الله جل جلاله هغه رښتینی نبی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ويصومون او دی روزي هم نسی صحابه کرام ورته وویل فما بالهم یا رسول الله په څه وجه دی بیزوګان ځین جوړېږي د موسی علیه السلام د قوم څخه چې بیزوګان جوړ سول خنزیران جوړ سول خو د نبي مخالفت یې وکړي د الله جل جلاله د وحدانیت څخه انکار وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لو ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم اتخذوا المعازيف والقینات والدفوف رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دی دریې وهي دوی سروزونه اوري دوی ډمامې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وشربوا هذه الاشربه فباتوا على شرابهم ولهوهم فاصبحوا وقد مسخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بشه خوراکونه و چشکونه وکي ولیکن سهار چې راپورته کیږي هغه به مسخه سوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ان الله عز وجل بعثني هدى ورحمه الله زه هدایت استولم امت ته رحمت د پاره د مؤمنانو استولم و امرني الله جل جلاله امر کړم بمحک المزامير چې دغه سروز د مامي و سرنګي و ورکم اول اوطار والصليب و امر جاهلیه چې د صلیب نشانو نړوم امر د جاهلیت ورکم او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم القيامه كم وقت ورځ د قیامت راسي قال عز وجل الله جل جلاله بوي اين الذين كانوا ينزهون اسماعهم وابصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم الله جل جلاله هغه انسانان څسول چې په دنیا کې غوږونه د سروز څخه او لډمانو څخه راګرځولي و هغه را جلا کړي فيميزونهم في كسب المسك والعنبر ملائکه بدی را جلا کړي دغه ټولي چې هغه په دنیا کې سروزونه نه اوریدل ثم يقول للملائکه بیا به الله جل جلاله ملائکه ته وایي اسمعوه من تسبيحي وتمجيدي تاسو په دې باندې واوري هغه زما تسبيح فيسمعون باصوات لم يسمع السامعون مثلها دا ډول اواز به جنتیان واوري چې په دنیا کې سروز نه اوریدل چې تر اوسه ډول اواز نه دی اوریدل احکام القرآن جلد 3 صفحه 208 او په خلاص الفتاوا کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استماع الملاهي معصيه والجلوس عليها فسوق دا سروز اوریدل دا رباب دریا اوریدل دا فسق دی معصیت د ګناه د کښنستل کې فسق دی والتلذذ بها من الكفر نقن پر اخسل دا کفر دی او د غرنګ خلاص الفتاوا جلد 3 صفحه 315 کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باغه د اشعار د عربو سی بول کېدل ادخل اصبعه في اذنيه د په غوږو کې ګوتې ځین ونیول او د غرنګ سروز اوریدل دا ګناه کبیره ده دا یو قاعده کلیه علما کرامو ذکر کړې ده چې دوام پر صغیره باندې دا کبیره ګرځي دوام په کبیره باندې دا مفزي او کفر ته د دې انسان به بیا اخر خاتمه پر کفر باندې الله دې موساتي او د غرنګ مکتوبات امام رباني رحمت الله علیه
جلد اول حصه څلورمه مکتوب 216 یو صفحه 115 کې دې ته مفصل بحث ورکړی او دغه رنګه په تفسیر ثعلبي کې وایي دا سروز او بربت او دوب او تار تنبور دا رباب و ډولک و جاپانی و پلانکی و الحمدلله نمان ممسم ندی در معلومی جمله كلها حرام بهذا النص په دغه آیات شریف سره چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وویل چې بعضې انسانان هغه دي چې دوی هغه یشتري لهو الحدیث او دغه رنګه په مزمرات چې د فقه یو کتاب دی هغه وایي ان هو کبیرة فی جمیع الادیان دغه سروز غنا دا اوریدل دا په ټولو ادیانو کې کبیره ګناه ده او دغه رنګه لاس ټکول تسبیح دا چکچکې ول لکه په دا بعضې ځایو کې چې هغه که شاعره یې که مشاعره یې څه وخت بعد به بیا جلسو ته هم چې راځي چې یو خبر وسي چکچکې کوي استقبالیه د چا په چکچکو سره کوي دغه هم ګناه ده د چکچکو له اواز څخه شیطانان پیدا کېږي نو محترمینو ورونو د سروز اورېدل دومره سخت وعید په قرآن هم ثابت په حدیث هم ثابت فقهاو په دې هم مفصل بیان ورکړی نو الله جل جلاله دې زموږ پر جامعه باندې رحم وکړي له بده مرغه زموږ ودونه پخوا به ښځو دریې ویلې اوس غټ دیکونه کښېږدي هغه نارینه و پیته ور واچوي ښځې ورته څرخي هغه اسلامیات خو له کورو څخه ووتې یا هغه پښتني غیرت څه سو هغه پښتون چې د خپل ناموس اواز به په بل چا باندې نه اورېدی نو هغه پښتنګلوي څه سوله چې د خپل ناموس اواز د کلي د پای په کورو باندې لا اوري که حاجي صاحب ته ووایه چې حاجي صاحب د ستا معاینه و لور راوباسه ما ته دې په دا کوڅه کې څه غزلې ووایي زه به په کوڅه کې دې هم نه وایي ستا په کور کې دې زما دپاره څه غزلې وایي زه به په دا کوڅه کې ورته ودرېږم خوند به پر واخلم دغه حاجي صاحب سترګې راکښلې چې ته ورته څه وایه لیکن د واده په ورځ باندې معاینه و لور ورېندار و مزور ټوله یې مفجب ټول کلی نه بلکې نور کلي لا د ده د معاینې و د ده د خوندو اوازونه اوري او د ښځې اواز عورت دی او هغو ښځو باندې لعنت دی چې خپل اواز په نارینهو باندې اوري سبحان الله سبحان الله سبحان الله ډېر تعجب دی دې ته ډېر تعجب دی ښه صوفیان خلک یې ښه متشرع خلک یې خو د واده په ورځ باندې بیا اسلام له کوره څخه واولځي ووځي د ښځې اواز یې هغه درېیم کلی اوري په کور کې بیا هغه ډمان غږېږي په کور کې بیا سروزونه یي ډیکونه یي ټیپونه یي نو هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک سروز اوري په ورځ قیامت په غوږو کې هغه سرپ ورولي کېده د غږ سرپ الله دې مو وساتي او بل سزا یې دغه ده چې که هغه هم چیرې بیا تائب مړ سي بیا که جنت ته ولاړ سي په جنت کې به د جنت د سروز څخه نه محروموي او بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نفاق په زړه کې راشین کوي لکه څنګه چې اوبه واښه راشنه کوي نو دا خلک چې سروزونه اوري دا به اخر منافقین له دنیا څخه ځي کافران به له دنیا څخه ځي الیعذ بالله الیعذ بالله محترمینو خپل غوږونه د الله په کلام باندې مشغوله وګرځوئ د الله کلام واورئ واقعا زما موټر ته په هېڅ شي شوق نه کېږي نه موټر خوند راکوي ځان چې ما موټر درلودی ما ماهر المعقلي چې ما ته قرار ډېر ښه خوند راکوي همدغه مې همیشه کې اورېدلی دومره ښکلي نعتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راووتل دومره حسین ښایسته نعتونه وویل سول د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د محبوب صفت ترته کوي خو موږ هغه نه اورو دغه پر ځای باندې عبدالله مکوری اورو نغمه اورو چې هغه یو ډمان دي سبحان الله الله جل جلاله دې زموږ معاشرې الله دې زموږ جمعیت کې هدایت وکړي محترمینو د سروز په بدواله کې د سروز په تحریم کې البیان الوافی فی حکم المعازف والمزامیر والملاهی چې مستقله رساله جوړ شوې ده د سروز په تحریم کې د سروز په حراموالي کې پر هغه باندې بیا د لارو بر افغان ټول مهاجرینو علما کرام متقارض کړي دي د عبدالله ذاکر شهید رحمت الله علیه الله دې د ده روح ته ثوابونه ور ورسوي چې په دې کې مستقل بحث کړی دی ډېر جامع حدیثونه را نقل کړي دي الله جل جلاله دې زموږ و جمعیت کې هدایت وکړي باید موږ ودونه هغه د الله په کلام باندې ښایسته وګرځو چې په کور کې واده وي په هغه ورځ باید موږ ختم جوړ کړو علما راولو بیان وسي په کور کې ذکر وسي درود وویل سي او دا نه چې موږ په کور کې
هغه وښځو ته هغه ډیکونه کښېږدو، ښځې ډیکونه غږوي ورته څرخي، پړونان یې هم نه او دا یو ډېر عظیم جرم دی. او هغه اسلامیت هلته علاقه دا یو بېغیرتي ده. په انسان کې چې مروت و بېغیرتي نه غیرت نه وي، هغه انسان یو نرښځی د لاس مینځي. دا د مروت خلاف خبره ده چې ستا د ښځې اواز راوځي. محترمینو د خدای په لحاظ کورونه کنټرول کړي. داسې وخت به راشي له دغه کوره څخه بیا هغه لاس و پښې په سپینه رشکې راتړلي و قبر ته به ځینې روان یو. هلته به بیا محاسبه و حساب را سره وسي. الله جل جلاله وایي خو ته د کور مشر وې، که زوی دنیا نه ګټله تا پسې اخیستی، که په کور کې داسې بل اسراف کېدی تا پسې اخیستی، نن ورځ چې ناروا کېږي، نن ورځ چې لور سروز غږوي، ښځه سروز غږوي، تا ولې د دې کور کنټرول نه کوه؟ ماته یو روجې اختر څخه بعد یو چا ژنګ راته ووه، مولوي صاحب ته د دې سروز په باره کې یو بیان موږ ته وکړه. په کور کې مو واده و، مور و پلار پر دې باندې رسخوابدې سول چې ته ولې نجونو ته ډیک نه ور پرېږدې، ولې نجونې د ډیک اتاڼ ته نه پرېږدي چې وټۍ ته اتاڼ ووایي. الیاذ بالله دا څنګه ایمانونه دي؟ والله زه خدای ته حیران یم چې په دې په زړه کې د ایمان ذره شته که نشته، چې د خپل ناموس اواز د باندې راباسي، د بل نه محروم اواز په دې باندې اوري. لکه څنګه چې تا ته بله ښځه خوند درکوي، د بلې ښځې اواز خوند درکوي، دغه رنګه ښځې ته هم د بل نارینه اواز خوند ورکوي. ایا ستا غیرت مني چې ستا ښځه دې پر بل سړي پر اواز باندې خوند واخلي؟ نو که دا غیرت مني نو خو د شجاعت و د غیرت له مقامه وتلی. الله جل جلاله دې زموږ جامعې ته هدایت وکړي. نو ښه طریقه دا ده چې ودونه کوئ باید په هغه ودو کې ختمونه وسي، په هغه ودو کې نصیحتونه وسي، علما راوغواړي، هغه فقرا او مسکینان راوغواړي، نو به په ورځ قیامت الله جل جلاله درڅخه خوشحاله وي. په دنیا کې به مو ژوند په اثرات وي. او که داسې په ډمو په ډمامو باندې کوئ نو ورځي قبر تاسو ته ولاړ دی، قبر تاسو دپاره دی، قبر موږ ته جوړ دی، موږ به ورتلونکي وي قبر ته. په هغه تور قبر کې به بیا محاسبه د انسانانو سره وسي. والسلام علیکم ورحمة الله.